السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ به وئ او د صحت په کالیو کې به پټ وئ. زموږ تاسو د نن ورځې موضوع چې ده میخانیک فیزیک دی، د 11 ټولګي فیزیک موضوع میخانیک فیزیک، میخانیکي تعادل، قوه، د قوې اغیزې، د قوې اجزاوې او ښودنه. نن موږ په دې موضوعاتو باندې بحث کوو. درنو زده کوونکو تاسې پوهیږئ چې د 11 ټولګي فیزیک چې دی دا میخانیک فیزیک دی. نو ښه به دا وي چې لومړی میخانیک فیزیک وپېژنو. داسې یې تعریفوو: میخانیک فیزیک د فیزیک هغه څانګه ده چې د جسمونو د حرکت د جسمونو د سکون، د دوی د عواملو او تغییراتو څخه بحث کوي. میخانیک فیزیک د فیزیک هغه څانګه ده چې د جسمونو د حرکت څخه بحث کوي، د جسمونو د سکون څخه بحث کوي، د حرکت او سکون عوامل مطالعه کوي او د دوی تغییرات مطالعه کوي. دغه موضوعات د میخانیک فیزیک په لمن کې شامل دي او په میخانیک فیزیک کې مطالعه کیږي. درنو زده کوونکو تاسې پوهیږئ چې جسمونه په دوو حالتو کې شتون لري. جسم به یا د حرکت په حالت کې وي یا به جسم د سکون په حالت کې وي، چې دغه دواړه حالتونه د مخصوصو شرایطو لاندې یو جسم غوره کوي او دغه دواړه حالتونه د قواو د اغیزې لاندې رامنځته کیږي. میخانیک فیزیک د حرکت او سکون سره کار لري. تاسو فکر وکړئ په نړۍ کې جسمونه مختلف حرکتونه لري: یو بعدي حرکتونه، دوه بعدي حرکتونه، درې بعدي حرکتونه. په همدې ډول د دوی په حرکت کې تغییرات، د سرعت زیاتېدل، کمېدل، د تعجیل په خپله د فاصلو تغییرات، یعنې سرعت، چټکتیا، تعجیل، دا ټول په میخانیک فیزیک کې مطالعه کیږي. دوهم د سکون نه بحث کیږي. موږ څنګه کولی شو چې جسمونه د سکون حالت ته راولو؟ د څه شي له امله موږ جسم کړای شو چې د سکون له حالته یې وباسو؟ دا ټول موضوعات د میخانیک فیزیک دنده ده. لغوي معنا د میخانیک فیزیک د لومړي ځل لپاره دا د میخانیک دغه لفظ چې و، دغه کلمه چې وه، دا د نیوټن په اثارو کې پیدا شوه. نیوټن په خپلو اثارو کې دا د میخانیک کلمه استعمال کړې وه چې هلته د میخانیک دغه لفظ د ماشین یا اختراع په معنا سره استعمال شوی وه. نو موږ داسې وایو چې د میخانیک فیزیک یا میخانیک لغوي معنا چې ده ماشین یا اختراع ده. میخانیک فیزیک یو ډېر پراخه فیزیک دی. د مطالعې د اسانتیا په خاطر په نورو څانګو هم ویشل شوی دی، چې یوه څانګه یې ډینامیک دی. ډینامیک د جسمونو حرکت مطالعه کوي د قواو تر اغیزو لاندې. دوهمه بله څانګه د میخانیک فیزیک چې ده هغه ستاتیک دی. ستاتیک فیزیک یا ستاتیک میخانیک فیزیک د جسمونو د تعادل او د تعادل د شرایطو څخه بحث کوي. جسمونه څه ډول د تعادل حالت غوره کوي، د کومو شرایطو لاندې جسم د تعادل حالت ته راوستلی شو، څنګه موږ کولی شو چې یو جسم د تعادل حالت څخه وباسو. نو دغه ټول شرایط په ستاتیک فیزیک کې مطالعه کیږي چې د میخانیک یوه څانګه ده. کله مو چې میخانیک فیزیک وپېژنو، میخانیکي تعادل پېژنو. میخانیکي تعادل څه ته ویل کیږي یا په عمومي صورت تعادل چېرته ویلی کیږي؟ کچیرې د قواو تر اغیز لاندې یو جسم ساکن او بې حرکته پاتې شي، د جسم دغه حالت ته تعادل وایي. یا په بل ډول
که چیرې په جسمونو باندې د قوو د سیستم اغیزه صفر وي، یعنې ټولې هغه قواوې چې په جسم واردې شوي دي د دوی الجبري مجموعه صفر وي، نو د جسم دغه حالت ته تعادل وایي. میخانیکي تعادل د نړۍ په ټولو جسمونو کې شتون لري، د هغې قوانین پکې شته. د مثال په ډول که تاسو وګورئ د ځمکې په سطحه کې اکثره جسمونه د تعادل په حالت کې دي، په یو نه یو ډول د میخانیکي تعادل لاندې وکیږي. د تاسو ماشینونه وکیسئ، نقلیه وسایط وکیسئ، دوی داسې جوړ شوي دي چې دا د میخانیکي تعادل هغه شرایط پکې پلي شوي دي. نو میخانیکي تعادل موږ ته ډیر ضرور دی او موږ ته ډیر مهم دی. پرته له میخانیکي تعادله یا له تعادله په نړۍ کې ثبات نه رامنځته کیږي یا جسمونه د ثبات د حالت څخه وځي. دغه ثبات چې دی د کوچنیو ذرو څخه نیولې بیا تر لویو ذرو پورې، تر کهکشانونو او سیاراتو پورې الله پاک په دغه جسمونو کې ایښی دی. یوه خبره به تاسو په ذهن کې وساتئ، هغه دا چې که یو جسم د حرکت په حالت کې هم وي د قوو له اغیزې وي، یو جسم که د سکون په حالت کې هم وي د قوو د اغیزې له امله وي. یعنې دا معنا که یو جسم د حرکت په حال کې وي د دې حرکت لامل یا باعث یې قوا ده. که یو جسم د سکون په حالت کې وي بیا هم د جسم د سکون باعث قوا ده. یعنې د قوو تر تصویر لاندې دغه دواړه حالتونه منځته راتلی شي. بله مهمه خبره دا چې درنو زده کوونکو، یو جسم هیڅکله نشي کوی چې د یوې قوې له امله د تعادل حالت غوره کړي. د مثال په ډول که چیرې دا یو جسم واقع وي، موجود وي، او په دې باندې زه د اپ یوه قوه واریده کړم، د اپ یوه قوه د دغې یوې قوې له امله دغه جسم د تعادل حالت ته نشي راتلی. که چیرې یو جسم د سکون په حالت کې وي نو حتما به له یوې څخه زیاتو قواو عمل کړی وي، لږ تر لږه دوې یا له دوو څخه زیاتو قواو باید عمل کړی وي، داسې چې د دوی هغه الجبري مجموعه به هم صفر وي. که چیرې په یوه جسم باندې دوې قواوې موجود وي، هغه وخت به د تعادل حالت غوره کوي چې دغه دوې قواوې لاندې درې شرطونه ولري. اول شرط دا دی چې دواړه قواوې باید مساوي وي. دوهم شرط دا دی چې قواوې باید مخالف جهتونه ولري. دریم شرط دا دی چې د قواو د اغیزې خط باید یو وي. بیا وایم، که چیرته یو جسم د تعادل په حالت کې وي او په جسم باندې دوو قواو تاثیر کړی وي، یعنی یو جسم د دوو قواو له امله د سکون یا د تعادل حالت ته راغلی وي، نو دغه دوې قواوې به دغه درې شرطونه لري. لومړی، دغه دوه قواوې به یو د بل سره مساوي وي. دوهم، دغه دوې قواوې باید یو د بل خلاف جهتونه ولري. دریم، د قواو د اغیزې خط باید یو وي. زه دغه جسم په نظر کې نیسم. تاسو داسې فرض کړئ چې دغه جسم باندې دوې قواوې واردې دي، یوه د اپ یو قوه ده او بله د اف دوه قوه ده او جسم د تعادل په حالت کې هم دی. نو دغه
قواوې دوه شرطونه لري. لومړی د اف یو قوه دا مساوي ده د دې اف دوه قوې سره. دوهم دا چې یو د بل خلاف جهتونه لري. یوې قوې په جسم باندې په دې طرف عمل کړی دی، دوهمې قوې په جسم باندې په دې جهت عمل کړی دی. دریم د دوی عامل خط. عامل خط یا د تاثیر خط هغه خط دی چې قوه د هغې په امتداد عمل کوي. یعنی که زه مثال دا د اف قوه ولرم، د اف قوه دا د اف قوه ده، دغه د اف قوه چې د کوم خط په امتداد عمل کوي دغه خط ته عامل خط یا د تاثیر خط ویل کیږي. نو دغه دوو قواو د تاثیر خط باید هم یو وي. نو په دغه حالت کې دغه قوې دغه جسم تعادل حالت ته راوستلی شي، البته په هغه صورت کې چې قوې دوه وي. که زیاتې وي بیا دغه شرایط ورته صدق نه کوي. تاسو پوهیږئ چې میخانیک فیزیک یا میخانیکي تعادل په دې برخه کې قوه ډېره مهمه ده. نو موږ باید مخکې لیدی چې د میخانیک فیزیک هغه اساسي موضوعاتو ته ورداخل شو. قوه باید وپېژنو، ځکه قوه یو داسې کمیت دی چې د دې کمیت زده کړه د مخکینیو روانو کمیتونو په زده کړه کې موږ سره ډېره مرسته کوي. نو راځو اول قوه تعریفوو. تاسو څه فکر کوئ قوه څه ډول تعریفېږي؟ ښه، قوه داسې تعریفوو. قوه یو ویکتوري کمیت دی. تاسو د ټیټو صنفو د فیزیک نه پوهیږئ چې ویکتوري کمیتونه کوم کمیتونه دي. زه فقط دومره یادونه کړم چې هغو کمیتونو ته ویکتوري کمیتونه وایي چې جهت او مقدار دواړه لري. قوه یو ویکتوري کمیت دی چې د جسمونو د حالت او شکل د تغییر سبب کیږي. په څه معنا؟ دا معنا چې قوه یو داسې ویکتوري کمیت دی چې که په جسم وارد شي د جسم په حالت کې یا تغییر راولي. مثال که سکون وي جسم سکین وي متحرک کوي، که متحرک وي سکین کوي، یا یې په شکل کې تغییر راولي. مثال په ډول تاسو یو موټر ټیلا کوئ، د قواو له امله یو ولاړ یو سکین موټر تاسو په حرکت راوستو. یو بایسکل روان دی، تاسو یې نیسئ دروئ، یو متحرک جسم مو ودرولو. او بل د شکل د تغییر سبب هم کیږي. مثال په ډول تاسو په څټک باندې یو میز وهئ یا دوه موټر یو د بل سره ټکر کوي. دې قواو له امله چې د ټکر په نتیجه کې دوه جسمونه یو په بل واردوي، دواړه جسمونه د شکل تغییر هم کوي. خو دغه د شکل تغییر بیا په دې پورې اړه لري چې د قواو مقدار څومره دی. څومره چې د قواو مقدار ډیر وي، تغییر شکل د قوې له امله چې تولیدېږي هغه ډیر وي. که چیرې دغه قوه کامه وي، تغییر شکل یې هم کم وي. اوس څوک پوښتنه کوي چې زه دغه دیوال ټیلا کوم، قوه پرې واردوم، خو دغه جسم خو په حرکت رونغی، دغه دیوال خو په حرکت رونغی، آیا ما قوه نه ده وارده کړې؟ که دې ته قوه نه وایي. خبره دا ده د قوې په تعریف کې موږ خبره وکړه چې قوه هغه عامل دی چې د جسمونو د حالت د تغییر سبب کیږي او د شکل د تغییر سبب کیږي. او دا خبره مو هم وکړه چې د قوې له امله دغه تغییر شکل د قوې د مقدار سره اړیکه لري. ته چې په هر جسم قوه واردوي، که دغه قوه کامه وي که دغه قوه ډیره وي، حتما په جسم کې تغییر شکل راځي. خو دغه تغییر شکل کیدای شي ته ونه وینې په هغه صورت کې چې ستا قوه کامه وي. اوس که زه په دې دیوال قوه واردوم، زما د دې قوې له امله د دیوال دغه مالیکولونو کې تغییر شکل منځته راځي او خپل ځای پرېږدي، تښتي. د قوې په هغه ځای کې چې فشار ډېر دی ځای نه تښتي. یعنې دلته تغییر شکل منځته راغلی دی، خو فقط دغه تغییر شکل دومره کوچنی دی چې موږ یې نه وینو. او دویم ډېر ښه تعریف د قوې لپاره دا دی چې د جسمونو ترمنځ د متقابل میخانیکي عمل عددي قیمت ته قوه وایي. قوه یو دوه اړخیز عمل دی.
قوا یو اړخیز عمل نه دی. قوا هر وخت د دوو جسمونو له طرفه یو په بل باندې وریدېږي. که ته په یو جسم قوا وریده کوي، جسم هم په تا قوا وریدوي، مقابل جسم. یعنی د دوو جسمونو ترمنځ دغه متقابل میخانیکي عمل عددي قیمت چې څومره دی، دغه قیمت ته قوا وایي. هیله ده چې د قوې په تعریف باندې پوه شوي وئ. راځو د قوې اغیزې ته. قوا په جسمونو باندې مختلفې اغیزې لري. د مثال په ډول د جسم د حالت د تغییر سبب کیږي، یعنی یو متحرک جسم سکین کوي یا یو سکین جسم په حرکت راولي. د فوټبال یو ټوپکای دی، څوک شوټ ورکوي، سکین دی، په حرکت روغی. ای طرف یې څوک سټاپ کوي، متحرک جسم دی، د قوې له امله سټاپ شو، ودرېدلو. په همدې ترتیب قوا د جسمونو د شکل د تغییر سبب کیږي. لکه دوه جسمونه یو د بل سره ټکر کوي، دوه موټره دي یو د بل سره ټکر کوي، په دواړو کې تغییر شکل منځته راځي. او بله اغیزه یې دا ده چې قوا کړلی شي چې د جسمونو د حرکت د جهت د تغییر سبب هم وګرځي. د مثال په ډول د فوټبال یو ټوپکای را روان دی، زه دې طرف یوه قوا وریدوم، د ټوپکي جهت که د مثال په ډول په دې طرف وي، په دې طرف وي، او دلته زه ټوپکي باندې قوا وریده کړم او جهت یې ورته بدلولی شم، لکه داسې. لکه یا په بل ډول تاسو په یوه دیوال باندې بال ولئ، وړوکی کوچنی بال. کله چې په دیوال باندې بال ولګېږي، دغه بال په دیوال قوا وریدوي، خو دیوال هم مکمله قوا وریدوي. لومړی ټوپکای د دیوال په طرف روان دی، د دیوال د قوې له امله د بال د حرکت جهت بدلیږي، په بل طرف حرکت کوي. نو د جسمونو د جهت د تغییر سبب هم کیږي. په دې چې هم پوه شوئ، رځو د قوې اجزاو ته. کله چې په جسم باندې یوه قوا وریده شوې وي، نو درې مهمې اجزاوې مونږ پکې بېلولی شو، ښودلی شو. لکه دا یو قوا ده په دې جسم وریده شوې ده. لومړی دا چې د قوې د تاثیر نقطه، په کومه نقطه کې چې قوا وریدېږي، لکه دغه نقطه، دغې نقطې ته د قوې د تاثیر نقطه وایي. دویم د قوې جهت، په کوم لوري چې قوا عمل کوي، په کوم طرف چې قوا عمل کوي، هغه د قوې جهت دی. لکه دغه قوا چې ده په دې لوري عمل کوي. دریم د قوې مقدار، مقدار د قوې اندازې ته یایي چې قوا څومره ده، 2 نیوټنه ده، 10 نیوټنه ده، 1000 نیوټنه ده، څومره ده، یعنی ډېره ده که کامه ده. او دا چې قوا یو وکتوري کمیت دی، د یوه وکتور په واسطه ښودل کیږي. دغې وکتور اوږدوالی موږ ته د قوې مقدار ښایي. څوک به وایي چې دا خو اوږدوالی دی او قوا اوږدوالی، دا خو دوه مختلف کمیتونه دي. خبره دا ده چې کله چې ته د یوه وکتور په واسطه قوا ښیې، دلته د یوه مقیاس څخه استفاده کیږي. یعنی دا معنی چې د کاغذ پر مخ زه یو مثال زه 1000 نیوټنه قوا لرم، هره 100 نیوټنه قوا، هره 100 نیوټنه قوا، دې لپاره که زه مقیاس وټاکم چې 1 سانتي متر، نو ځکه 1000 نیوټنه قوا ولرم، 1000 نیوټنه قوا دا به مساوي شي 10 سانتي متر سره. یعنی که زه 10 سانتي متره وکتور رسم کم، دا به دا معنا ولري چې 1000 نیوټنه قوا ما رسم کړې ده. یعنی دا معنا دا چې قوا یو وکتوري کمیت دی، د یوه وکتور په واسطه یې ښودلی شو، ځکه ټول وکتوري کمیتونه د یوه وکتور په واسطه ښودل کیږي. نو هر وخت چې قوا چیرته وي، څه ډول قوا چې وي، د وزن قوا وي، ارتجاعي قوا وي، اصطکاک قوا وي، بله قوا وي، نو تاسو به په سر باندې یوه د وکتور علامه ورته لیکئ. د وکتور علامه دا تاسو ته درښایي چې دغه کمیت چې دی وکتوري دی. بله مهمه خبره دا چې په یوه جسم باندې چې څومره قواو عمل کړی وي، دغو ټولو قواو ته د قوو سیستم وایي. هغه ټولې قواوې چې په یوه جسم باندې واردې شوي دي، دې ته د قوو سیستم وایي. د قوو د دغه سیستم له امله شاید جسم د تعادل په حالت کې وقع شي، شاید جسم د تعادل په حالت کې وقع نه شي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې لپاره ستاسو لپاره همدومره درس بس دی. ډېر مهم درس دی. هیله ده
چې بار بار یې ځان سره تکرار کړئ او له دغو زده کړو څخه سالمه استفاده وکړئ. هیله ده چې کومه پوښتنه به تاسو ته نه وي پاتې شوي. که بیا هم څه پوښتنه لرئ چې موږ سره یې شریکولی شئ. تر بیا د خدای په امان. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ.